یاد نیول شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي د سوځولو پر مهال د خوست ښاروالۍ ریاست د مارکیټونو د تنظیم مدیر وویل چې یاد په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي د خوست ښار او اړوندو سیمو څخه د تیرو 3 میاشتو په موده کې راټول کړي چې په یو خوندي ځای کې وسوځول. نوموړي له سوداګرو او هټیوالو غوښتل چې په وخت توکي د خرڅلاو څخه ډډه وکړي ترڅو ولسونه د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه خوندي پاتې شي. د ښاروالۍ ریاست د مارکیټونو د تنظیم مدیر دغه راز یادوله چې دوی به د تاریخ تیرو توکو په اړه خپل څار پر لپسې ساتي او اړوند مسؤلینو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند کیږي. ان شاء الله یمنګ اجرات به دوام لري. آینده کې به ان شاء الله چې ته مونږ اجازه نه ورکوو چې غیر صحي مواد په بیچاره وطن او هیوادوالو باندې خرڅ کی. نو مونږ اجرات به ان شاء الله دوام لري. ښاروالۍ طرفه ان شاء الله اطمینان ورکوو چې ته به مونږ د غیر صحي مواد اجازه نه ورکوو. بلخوا دیني علما کرام هم له هټیوالو سوداګرو غوښتنه کوي چې د تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکو د پلورل څخه ډډه وکړي ځکه چې دا ډول کړنې غیر اسلامي عمل دی. د ښاروالۍ د لارې هغه په میاد تیر مواد چې د افغانستان د مظلوم ملت باندې په دوکان خرڅېدل هغه نن د امارت اسلامي د موظفو ټیمونو لخوا وچې خوړې خولې ته وړل شوي دي هغه له منځه وړل کېږي. نو دا که په میاد تیر درملو دواګانې دي که هغه بسکټ و نور دغسې خوراکي توکي دي هغه له منځه وړل کېږي. اسلام کې ټګي برګي نشته. د امن، د عزت، د پرمختګ، د عدالت، د یووالي دین دی. انسانیت ته، بشریت ته، عدالت ته ټول انسانان اربولي. د خوست ولایت اوسیدونکي هم په اړونده برخه کې د ښاروالۍ ریاست فعالیتونه ستایي او د سوداګرو غوښتنه کوي چې په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي ونه پلوري ترڅو له استعمال څخه خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا یو ښه اقدام و چې ښاروالۍ ریاست هغه په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي چې تقریبا هر روبه یې سوځي دا په وخت تیر مواد که چیرې خرڅ شوي وای نو خلکو ته بیلابیل ستونزې رامنځته کولې هم د صحت په برخه کې هم د الرژي هم بیلابیلو برخو کې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شوې. بالکل دا ډېر ښه اقدام و. دا تاریخ شیان چې دي دغه د انسان صحت ته ډېر تاوان لري او ډېر خوښ یم چې دا اقدام دولت وکړ او هیله ده چې په راتلونکي کې نور اقدام هم وکړي او دا تاریخ شیان مخه ونیسي. له دې وړاندې هم د خوست ښاروالۍ له لوري په خوست ښار او ولسوالیو کې په زیات شمېر په وخت تیر درمل، خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او سوځول شوي دي.